ها بسم الله الرحمن الرحیم رازو lesson 17 of MS Word 2016 ها اوولسم نمبر 10 زم تاسو سره هوم ټاپ دی او ایډیټینګ ګروپ دی تاسو سره ګوري په دې هوم ټاپ کې زم تاسو سره کړی چې اخرنۍ ګروپ چې دی ایډیټینګ ګروپ دی سره ګوري په خامو تاسو کلیبورډ فونټ paragraph style ګروپ نه څه کو سټپ بای سټپ لوسره نه راځو چیرته اخرنۍ ګروپ لري چې لګي ایډیټینګ ګروپ ښه خلاص وګوره کنټرول W کنټرول پلس N دې کې څه نه وشته کو ایکوال RND سره انټر کا A4 پیج لږ څنګه شي زیات شي در سره اوس ګوره اول چې موږ کنه فایند ده فایند څه مطلب پیدا کول لکه دا مطلب په دې موجوده د کرنٹ ډاکومنٹ کې کوم ورډز مطلب څنګه یو ورکشي هغه ورډ څه کې پیدا کې فایند کې نو څنګه چل وکړو ګوره په دې به کلیک وکړو ښه اوس لکه مال څه چې لکه تاسو غواړئ ناویګیشن ما سره څنګه شو ډایرکټ راغی ګوره دا څه قسم راغی دلته مې کلیک وکړه په دې فون باندې څه کلیک وکړو اوس ما سره ډایرکټ ناویګیشن راغی ښه ګوري دا ناویګیشن کې څو خبرې دا کنه اول چې ما سره هډینګ دی دویم پیج دی دریم ریزلټ دی زه به یو کار وکم دا بس کوم لکه دې یو هډینګ جوړ کما ښه ګوره دا مې انتخاب کې څو کله کنو هډینګ ونتی جوړ کا دا چې تاسو مطلب تیر اوسه کور باندې سټپ بای سټپ کار وکړ ښه الګا یو بل هم څو کې هډینګ جوړ کله کا دا هډینګ ما سره هډینګ ون صحیح شو ګوره ما ته چې لکنو هم هډینګ راغی هم باډي ټیکسټ راغی مثلا شولا ازم چې فاند باندې کلیک کوم ښه اوس ګوره ما څه وایره کنه چې هډینګ کلیک اسو لکنو سو هډینګونه ما سره شته لکنو سو نه دي ما سره دوه دنه دي ښه الګا کبل پکې اضافه کوم چې لکه فار ایگزامپل تم چر دا سکه ډبل هډینګ هم دا دینه مطلب جوړ کړه انټر کا دا مې سکه انتخاب کوم سره هډینګ 2 ازم لکه چې فاند باندې کلیک کوم اوس وایره کنه چې ما سره څو هډینګونه لکنو دوه هډینګونه دي مثلا دوه ماته اساسي دي ایو چې ماته کنه سب هډینګ دی ښه د دوه ماته چې ولکنه چې دي اساسي هډینګونه دي ښه هډینګ 1 هډینګ دا ماته هډینګ 1 دی او دا چې ماته کنه هډینګ 2 دی ښه یا په ترتیب چې لکه داسې منظم شکل باندې راځي خالقه اوس ماته لکه دا وایي چې دا مطلب بریډینګ څه کوم دی انتخاب کړی ته پر ځمبل دي کې داس نه شو کومه ښه او تم چې لکه ماته سکه دا THE می څه کول ټایپ کړ اوس لکه سوې سونه نه پیدا کړل ماته اته ته دا نه صحیح شو اوس ګورل د څه ماته وایي چې دا ټول په دې کې څنګه کوي انوالو دی ښه یعنی په دې هډینګونو کې څنګه مطلب دغه شامل دی پکې انوالو دی نو ځکه څه کول لکه ورته هایلایټ یو سورنګ یو زیړ رنګ ورته ورکړي دا پیج سره راځم کلیک کړئ بنده ځکه کسوي ماته مطلب کوم څه پیدا لګوړم تم چر دویم نمبر ته کلیک کړه اول ته لګوړم چې دا الله مست کوم دی ریزلټ دی ښه چې لکه پر ایگزامپل تنه یو سورنګ دا پیدا کول غوړي الله که څه کوم تم چر اینډ ماته پیدا کړه کلیک کړه نو ګور څنګه شو اوس ماته چې لکه دلته سره اینډ سره دلته شل کنو دلته سیدا سو نه پیدا کړم ماته شپږ دیرش دانه صحیح شو او دا مطلب څه کې اپ ډاون تللی شي ښه کله لاش ور پس یا پورته لاړ شه سره لپاره پیدا کول لپاره سرچینګ لپاره هایلایټ کوي هم درده څه خبره پکې نشته خدا مطلب زنه غوړم کلیک کړي بندا ختم کا لازم څه کوم په دې لینک موټر باندې کلیک کوم لکه سمې پکار دی ایڈوانس فایند مې پکار دی دا خو بیسیک فایند ما سره اوس مې لګا څه پکار دی ایڈوانس کلیک کړي باندې اوس ګوري ورته ما سره څه کړل دې ډایلاګس باکس را اوپن شو ښه دغه لکه څه وي فایند دی ریپلیس دی او ګو ټو دی اول څه کار کول کنه فایند باندې کار کوو صحیح شو وای چې لکه فایند ورډ څه پیدا کول غواړي ورته ټایپ کړه کسره پکار دی چې لکه زما یو ورډ پکار دی 2 اوس ګوره مثلا ته مطلب 2 شته کنه ګوره تشته کنه سو کماته فایند نیکسټ کا کلیک کړه څه کوي کنه پیدا کوي کنه لګیا دی مخ کې زور پسې نیکسټ کوي درته سیدا او کوښ نه هایلایټ کا کلیک کړه بنده هایلایټ ال کلیک اوس څنګه چل شو مثلا دا 2 چې پکې ټول څه لکه رنگ یو هایلایټ کړه درته صحیح شو او څه لکه چې فایند نیکسټ مخ کې زور پسې نو څه خبره کنه ګوره روان دی پیدا کوي صحیح شو ها یا پر ایگزامپل ته چې لکه زمانه بل ورډز ورګ سره باندې کنو سیو چې لکه نو سیو خو ګورئ سپیل به صحیح ټایپ کوي ورته ښه بیا نه پوي تاسو مطلب دی ورنه ښه سیو لکه څه کومه پیدا کلیک څنګه چلې پیدا کوي کنه اوس لکه څه چې بس سرچینګ پای ته ورسید پیدا کول هغه پروسس څنګه شوله ختم شوله او ته وړي کنټینیو کې یس کله بیا ورپس راځه لکه پیدا کوي نو څه کول شي یو ورډ ته نو ورکشي غسته کول شي پیدا کول شي پر ایگزامپل لیکه مالک یو نمبر ټایپ کړ څه قسم ګوره دا ټایپ کوم ښه پاس زما لکنو دلته ودرېږم ښه نو شمه لکنو چې 1 2 پر ایگزامپل 3 5 10 پس مخه سره نو شکا ورته سمه لکه په کار ته یو نمبر مې په کار سره کوم نمبر دی 1 کلیک کا څنګه چل شو ما سره پیدا یې کړه سیدا ارکان روز مور ته راځو کلیک کړئ ونس ګوره په دې مور کې چې کوم ما سره شي لکنو د ام دې فایند مربوطه اپشنونه دي چې ډیر ځات مهم رول پلی کوي ښه اول ګورو ماته چې لکنو چې سرچ اپشن سرچ څه مطلب چې لکنو فایند سرچ مطلب یو معنا ده ښه سنونیم دي مترادف کلمې دي ښه
ټیکنیکلی فرق سره لري بیا ښه اوس ګوري ورته مارچ کیس کې ګوري څه خبرې دي ګوره ورته دا اوس غیر فعال دی ما سره دا که تاسو دوه نومونه نوي شو کوم ښه نوي شمه لکه چې کو احمد مې نشو کړی کې مې شکل چې احمد صحیح اوس ګوري ورته دا دوه چې کوم دی مطلب کوم فرق سره نه لري اکارډینګ ټو پروناونسیشن د تلفظ نه لګانه کوم فرق نه لري مګر دو یو فرق لري چې لګانه کیس له حالت نه د کیپټل او سمال د نظر څنګه لري فرق لري ښه سبو کوم غلطه به کلیک کوم ښه په دې کلیک کا ایڈوانس پوینټ باندې کلیک وکړه خالقه زما څه پکار دی وتم چاله کا زما یو نوم پکار دی سلام ایدا احمد صحیح شو اره کوم طرف کې درته پیدا کی ډاون لاندې ور پس راځه فایند نیکسټ پیدا کوي کنه څه ویل کنه اوس ما سره نور شته دي کنه دوړې پیدا کړل تا او کوی چې نه پورته ور پس لاړ کلیک کړئ باندې چرته لاړو پورته اپ ډاون څه مطلب څه کنه کته ځای پورته ځه خو تاسو الکانه مشه انتخاب ورته آل کلیک کړئ دا کې به پیدا کوي ګوره دوړه پیدا کیږي کنه هم سمال پیدا کوي هم کیپټل درته پیدا کوي ګوره کلیک کړئ باندې دوړه پیدا کیږي در سره کته و چې نه ماچکیس مې لګه پکار دی ماچکیس څه مطلب څه لګا دی باندې ما څه کلیک وکړه دې دا مطلب دی لکه چې دا کوم قسم درته نوي شکل قسم څه کومه ده پیدا کړ کوم قسم صاحب کار ده لکه او تم چې په غوټو مې نوي شکل راته پیدا کړ کې چې څه کو په نظر کې نشته کلیک کړئ باندې دا څه کله کوي تیس کو او دا څه مطلب آل بکور ته کلیک کړئ باندې اوس ماته پاس پیدا کړه او که نیکس کما بس ناراضي ولې مطلب ورته نه ښه چې تاسو ته ویلي چې لکه دا غټو په غټو باندې کوم دا پیدا کړ او کچېرته مطلب 10 نوي شکل ورته سمال مې لکه څه ورته نوي شکل ښه څه شي احمد مدد دانو می څه ورته په سمال نوي شکل کلیک کړئ باندې کناټ پوینټ اوس پیدا نه کړه ته ملګری سوکا ډاون لاندې ور پس راځه کلیک کړئ باندې اوس څه یس به ورته ښه اوس ولکه پیدا وینه شکل دی چې دا خیو کار وکړو دا لږ اضافه کو ښه کنټرول سی کنټرول وی لږ څنګه شي زیات شي ښه او ته ملک څه کماته احمد دا څه پیدا کا نیکسټ اور پسې وځه خو ته چې څه وک آل کې کلیک کا نو ریزلټ فاوند هیڅ پیدا نه کړتا او که چېرته مې داس نه شکه ورته کیپټل ښه کلیک کړئ باندې اوس ګوري پیدا کړه دا سره او تاسو دا مطلب څه کې غیر فعال کړتا به څه درته پیدا کوي کسمال د وختل نو دا څه کورته دا ته فعال کړه او تسمال نه وشته کوي کیپټل په کار شول نو تل تیار ماتر څه لکنه کیپټل دی صحیح شو دغه څه پر اسفل کو کیپټل او سمال د بارا خبره کسوي چې فایند هول ورډز ان دیوس ګوره بعد او کده سره کیږي ها غوړ مطلب یو جمله منځ کې هغه پیدا کړه ځکه سمه hello boys say that this is me for example say that احمد صحیح شو اوس ګوره ورته د جمله کله چې ما سره د بوایس مطلب څنګه د جمله په مینس کې درکم دا بس څنګه پیدا کوو نو فایند د ګور لاړ شو پس ښه د به کلیک کو ایڈوانس پاینټ باندې کلیک کوم لکه سمې په کار دی یو ورډ زلکه سلام ایدا بوایس دا مال څه کله کرا پیدا کا ګوره سپیل بس نه وشته کوي ورته ښه بوایس فایند هول ورډز کلیک کړئ باندې څنګه چل شو ډایرکټ درته پیدا کړ د جملې مینس کې تاسو کله وختل څه کې پیدا کړئ څو کله کنه فایند هول ورډ نه څه کار واخله بل کنه ډیر مهم اپشن دی لیکي یوز وایل کارډز دا ګوري ځکه ښه وایل کارډ څه کار دی ګورل ته ورته ګوره شیفت او شپږ وهمه دا چې مثلا کنو چې ستوره راغی سره یا لکه څه پریس کومر پس ګوره دغه کوېسچن مارک دا ګوري باز او ډیر مهم رول پلی کوي ښه دا لکه ډیر زیات اهمیت لري دغه ستوره او د کوېسچن مارک کوم څنګه ډیر مهم رول پلی کوي څه قسم ګوره دغه راځم پر پس کلیک کوم ښه ګوره ایڈوانس تر زما اول به دا اپشن څه کوم ورته فعال کوم دا څه کوم فعال کوم ورته هم چاله کنه ماته یو ورډ پیدا کا دومره پیغام لکه چې باندې شروع لکه ای باندې شروع دی دویم حرف ماته نه راځي کوېسچن مارک څه مطلب آی ډونټ نو د نیکسټ کریکټر دراتون کې کریکټر باندې نه پوهیږم بیا لکه پکې چې ایم دی پکې او بیا هم نه پوهیږم خو اخر کې چې ما سره ډی دا ګوره دوه حرفونه ماته معلوم نه دي څو ځله مې ورته کوېسچن مارک ټایپ کو دوه ځله نیکسټ کله کا څه وایي پیدا کړه دا نو دا کوېسچن مارک چې ما دا یو وایل کارډز دی سیدا دا سرچینګ کې مطلب څه کې ورنکار اخیستل کې ډېر مهم شی دی ښه یا لکه داسې وایي 1 2 3 4 5 مې ټایپ کړل ورته نیکسټ څنګه چل شو 5 ورپسې څنګه دی روان دی ورپسې بیخي سټارټ سرچینګ پیدا کړ دا وایل کارډونه دي لکه نو سیدا یا لکه داسې وایي وته چې لکه اول حرف نه راځي راته احمد کې سیدا نور دمره پیغام چې لکه ایچ ام ای ډی دا بس نور نه پیغام اول حرف ما ته معلوم نه دی کلیک کړئ باندې څنګه چلے بیا درته پیدا کړ روان دی صحیح شو یا لکه داسې په کار شول ګوره ورته
احمد په چی باندې شروع دی احمد نوم ا باندې کنه دا څه نوښه کوم لکه نو چې ا شیپډ اتو سټیرک start with a فاین کړه څنګه چل کنه اچ کوم مطلب څنګه شو دا پیدا کوي کنه او کدا سوچ لکه نه په چی باندې ختم دی डी باندې ختم دی شیپډ डी صحیح شو डी باندې څنګه مطلب ختم شوی دی فاین کړه اوس ګورې څه ویل کنه د چی باندې ختم شوی دی डी باندې صحیح او کدا سوچ دقیق می پکار ته ګورا نو شبکه الکانو چې ا डी په ا باندې شروع डी باندې څنګه دی ختم دی فاین کړه اوس ګورې څنګه شل کنه سوې ا ان فاصله ا डी روان دی کنه صحیح شو ها تا کولای شل د څه مطلب ویل کډو نه اس پر کې ها هم کوشن مارک لګاو هم ستوري ولګاو سټیډیک څنګه تاسو ورته وای ها دا مې څنګه کنه ختم کړ بل لکه سوې چی وای ساوند لایک ګوري په انګلیسي کې بعض حرف لرو چې څنګه مطلب یو قسم پروناونس کی ها څه قسم پروناونس کی ګورا دا څه ملک نه وشته چې رائټ رائټ څه مطلب لیکل او دا څه ملک نه وشته چې رائټ صحیح شو ګورا اوس ډول مطلب سیم پروناونس کی یو قسم تلفظ لري خو معنی څنګه فرق لري ها رائټ لیکل او رائټ خي طرف نو څنګه چل وګ ګورا فاینډ ته بلاړ شو په دې بکلیک وکړو الګ قسمه پکار دی دا ختم کړه ها ساوند لایک ها ګوره ساوند لایک اوس ګوره وتم چلو کا دا مې انتخاب کوړه وتم دا سی ورډ پیدا کړ چې څنګه مطلب د رائټ په شکل باندې یا د رائټ په شکل څه وکي تلفظ ورکړه لکه چې نو شو کوم رائټ ها اوس ګوره نیکسټ کړه سوال کنه پیدا نه کړ کنه دا بس کوم ارتفاع لکه رائټ څه دا غلط مې شکل لکه چې رائټ ګوره ار آی جی ایچ ټی رائټ دا مال څنګه لکه پیدا کړ ګوره پاس بلار شو کلیک کړئ باندې څنګه شما سره څنګه شو پیدا کړه ته ها صحیح ده ها یا مطلب 2 اوس ګوره مطلب دا قسم صحیح ده ها داس نو شو کوم لکه ها 2 صحیح شو 2 مې لکه څه کنه وشته 2 مطلب 2 او کچې داس نو وشته ټي او دبليو 2 رکش کاغل صحیح ده او کچې داس لکه نو وشته 2 هم چنان هم دارنګ نه دا اوس ګوره مطلب لکه رقم دي لري سیم پروناونسیشن لري خاص ساوند لایک دي څنګه پیدا کو ګوره فاین ته بلاټ شو فاین ایکس څه چلو کا ګوره ته بلاټ شو ورپسې سم لکه په کاتم چر د 2 مربوطه چکم د څه ماته پیدا کا ساوند لایک کلیک ها ګوره وکه مطلب بعد سره یو شانت نه بیا مخکې نه ځي ښا دا قسم لکه په کار شو ټي ډبل او کلیک کا اوس ګوره دلته مطلب څنګه کوو چې دا 2 دا سم دی ښا پیدا کوي درته سره روان دی ها بل لکه سوي چې فایند آل ورډز فرام ګوره ورته انګلیسي کې مطلب یو ورډز حالتونه لري درې حالتونه ښا فرست فارم اف د ورډ سیکنډ فارم او تھرد فارم سره څه قسم ګوره فار ایگزامپل دا قسم په کار راځي ښا وتم چې لکه دا کټ چوکم د څنګه ما سره دا مطلب د دې درې وړ حالتونه څنګه لکه یو قسم دي ښا څه فرق نه لري ښا لکه انګلیسي کې مطلب څه دی رائټ روټن سره دا مطلب فرق لري سره نو دې کې بیا فرق نشته سره مطلب کټ چوکم د یو قسم دی ښا سب انتخاب کوړه دا انتخاب کوي چې فایند آل فارم اف ورډز کومه لکه کټ والا سی یو ټی صحیح شو نیکسټ کارکا ها صحیح شو درته پیدا کوي خاطی کې بل لکه سوي چې فایند ان ګور لکه دا هم تاسو ملو چې سوکا هایلایټ کې مطلب لاندې ورته څه کارنګ ورته ورکاو کوي چې فاک د شي سوکا کلیر هاي لایټینګ ختم کا سره ته چر سوکا ماته دا فالکا بل لکه سوي چې فایند ان کرنٹ سلیکشن لکه موجوده انتخاب شوی ځای کې څه ماته پیدا کوي تاسو نه لکه سوکا مین ډاکومنت پټو ډاکومنت کې څه ماته دا فائدہ کا دلته څه کوم لیست کومه لیست لګ مور زیات راځو که چاته ریپلیس ته راځو ریپلیس ګوري څه کار دي ځنم تاسو کولای شئ کلیک کړئ باندې ما خبره ده ښه یا دلته تاسو پسې ایڈوانس پوینټ او دی باندې کلیک وکړه ریپلیس ګوري څه کار کله ریپلیس مطلب چې یو شی پیدا کې غوړې بل باندې څه کوي پیدا بدل کې لکه څه قسم دلته ګوري پر ځبل اوس ماسه کله چې دی په دې کې سره میک شته کنه زه میک ا ورډ لرم غوړم څه کم دلته بدل کما چې بل تاسو پسلتا ایڈوانس پوینټ الګه سوکا اول به څه فائدہ کله کا فایند ورډ وتم چله کا یو ورډ سره مې دا میک نامه دا سره مې دا کنو میک ریپلیس وذ پچای بدل کی درته تو چله کا میډ باندې بدل کا صحیح شو لکه دا فار ایگزامپل یو هر غلط نوښته کوي یا ته یو نوم غلط کړی دی وړه څه کا به بدل کې ریپلیس وذ الګه یو ریپلیس کې تم یو ریپلیس کا ګور څنګه شو ماسته کا ریپلیس کراته ښا ریپلیس وذ چله کنو دلته نشو کله چې میډ سره ښا ریپلیس بدل کراتا یو بدل کو صرف میډ باندې څه مطلب ما بدل کا ها یو ریپلیس شو ما سره ویل کڅ غوړي اند کا ورته صحیح شو او کوم چې ریپلیس آل ټول څه مطلب ریپلیس کا کلیک کړئ باندې ډو یو وانټ ټو ریپلیس یس څلور نه څه شو لکانو ډن شو مکمل شی باندې بدل شو لکانو په میډ وس ګورا
اوس ما څه ډسپلی کنه میک دی کنه ما څه چې لکه څه وکړه ماته په څه بدل کا په دې بدل کا میکینګ باندې بدل کا ریپلیس آل یس کله کا اوکې کا څنګه چې اوس ما سره میکینګ شو یعنی یو حرف څه غوړې بدل کې ښا او دا مطلب دا مو چې څومره ریپلیسمنت ځای ونیو ښا ریپلیس یو نه بدلول ریپلیس آل ټول څه کا یو ځای باندې بدل کا امغه اپشن نه بکې دی ښا چې پلان کړه غوړه په دې بدل کا ورته ګوټو ګور څه کارګل کنه ګوټو مين تلل ته چې اوس ګوري ورته زه اوس غواړم په دې ډاکومېنټ کې مختلف قسمه برخو ته لکه لاړ شم څه قسم زبا کنټرول ای وامه کنټرول ای کنټرول سی کنټرول وی چې څنګه شي زیات شي ښا کنټرول سی کنټرول وی اوس ګوري ما سره نوښته څنګه شول کنو اضافه شول راځم چیرته فایند او ګوټو باندې کلیک کوم ښا الګا چیرته لاړ شي پیج نمبر درغړم کومه صفحه ته لګا اوس کومه صفحه کوله مې کنو لسم نمبر صفحه کې وته اول صفحه ته لاړ کلیک کړئ باندې چیرته لاړ کنو اول صفحه ته لاړ وته ملګری څو کله لسم نمبر صفحه ته لاړ کلیک کړئ باندې صحیح شو نو لکه یو خبره کړی چې مثبت او منفي دا وسره څه فرق دی ګوري څه مطلب دی ښا دا څه ورته ملګری جمع یو اوس ګوره دا څه کار کوي ګوټو شاور پسې ګوره دا څه مطلب یو صفه تاسو کوي پی کته خوا ده صحیح شو او که چېرته منفي یو ورته ټایپ کړئ منفي یو څو کله کنو یو صفه چېرته لاشه پورته لاشه مثبت لاندې ځي منفي پورته ځي او کومه څه ځل کا پکار دی چې څو کله کنه 15 صفحې څنګه شمه لاړ نو پنځم ټایپ کول څه خبره پکې نشته سیدا منفي یو 2 3 وټه ټایپ کوا ها بل لکه څه چې سیکشن مې لکه پکار دی دا موضوع تاسو څنګه څنګه لوستلی ښا د سیکشن کې څه خبرې دي ښا الکه څه پکار دی لاین نمبر مې پکار کوم لاین تلاشه پنځم نمبر لاین ته کلیک کړئ باندې کوم لاین تلاله کلاړو پنځم نمبر لاین ته دلته ودرېږم ښا صحیح شو الکه څه مې پکار تم چېر یو لاین تلاړ شه دلته کلیک وکړه کوم لاین تل کلاړ شي او تم چې نهم نمبر لاین تلاړ شه کلیک کړئ باندې چېرته لاړ کنو کرسر کوم خلاړو نهم نمبر لاین ګوره البته صحیح شو ها او بیا تم چې ګوټو کلیک کړئ باندې بوک مارکونه کې تاسو پکار دي کمنټ دا ګورم تاسو ورسته وایو خاطی کې څه خبرې لکه ټیبل مې پکاره فوټ نوٹ یعنی ته کولای شې د څه کې مختلف قسمه شان تلاړ شي الکه هډینګ تلاړ شه کوم هډینګ الکه نه هډینګ ون تلاړ شه ګوټو شه چیرته لاړ کنه هډینګ ون تلاړ کوم هډینګ الکه پکاره ټو هډینګ مې پکار دی ښا کلیک کړئ باندې چیرته لاړ هډینګ ټو هډینګ ته سره دا مطلب څه کولای شي مختلف قسمه برخه ته تر دې په تر باندې تللی شي سره دا څه کومه کنه کلوز کومه ښه ریپلیس ګوره ما خبره پکې چې تاسو کوم ولسته سره د دې مطلب ګوټو اس فرق کول څه خبره نشه پکې او بل لکه چې پکې سلیکټ پکې ده ښه سلیکټ څه مطلب کنه انتخاب اول ګوره زل تکلیک کوم چې ویل کنه چې سلیکټ آل کلیک کړئ باندې څنګه چل اوس مسله مکمل لیکل څنګه شول انتخاب شول دغه بل کوم مشهور شرکت چې کنټرول ا دا ډېر مشهور شرکت ده ښه کنټرول څه کوي کنه سلیکټ آل مکمل څه انتخاب کوړه ها کوي چې نه سلیکټ ابجیکټ ګوري بازا کودا څه کیخه وړه مطلب څه ابجیکټونه سلیکټ کی ګورل تر شر پسې کلیک کوم دی باندې انسرټ تر ازما او دغه څه انتخاب وته دغه څه مطلب کار دې چې داسه کماته انتخاب کوي ګوره د تر ما سره غلې کنه دا وسه کم دي نه انتخاب کوم ښه سلیکټ ابجیکټ اوس ما تر څنګه دا انتخاب شنو دلته وړي لکه الته وړي چې کوم دې ته مطلب وړه غواړي چې دا د څه مطلب لکه نو ابجیکټ خارزور پسې بلته بل لکه چې سلیکټ آل ټیکسټ وذ سیمیلر فارمیټینګ نو ډیټا ګور داس دا کې ښه اوس ګور دا ما سره پاراګرافونه دي ښه دا پاراګراف شمه سره سیدا دا مې انتخاب کړل د دې مې سټایل ورکو چې بولډ ایټالیک او انډرلاین صحیح شو او دا سرنګ مې ورته ورکو ښه راځور پښې راکا دلته راځم ښه دا انتخاب مور سره ګوره الګا سمې پکار دي بولډ کا ایټالیک کا انډرلاین کا او سورنګ مرته ورته اوس ګوري ورته دغه پاراګراف څنګه کړو یو قسم سټایل لري اوس بس وکم راځور پسې چې سلیکټ چې لکانو سیمیلر ډیټا کلیک کړئ باندې سوال لکانو چې دغه پاراګراف د دې پاراګراف سره څنګه لکانو یو شان دی چې کې په سټایل کې صحیح شو ها بل لکه سوي چې تاسو به کار سلیکشن پین په کار کلیک کړئ باندې ګوره ما سره سلیکشن پین کې چیم نشته اول به یو کار کوم څه شان به انسرټ کوم انسرټ ټپ ته بلار شمه او دغه بس کوم لکانو شیپ نه بوچوخه کلیک کړئ باندې لکه کوم شیپ وکړ دی دغه شیپ ما تراوړه اوس ګوره کنټرول ونیسه دنه څه مطلب کاپیګانه واخلا صحیح شو کنټرول سم څه کړو ډرګ می کړ نو کاپیګانه ته وخسره شوې راځم هم ټپ ته سلیکټ راځم او سلیکشن پین اوس ګوره اوس ټول ما سره شکنه شو آل او هاید آل څنګه شول پټ شول ښا دا سم کولای شي پر ځا په داسه کله کپورته وي او کته وي داشه ها دا انتخاب کوړه کته زو پورته ځه دا به شو آل کې یوزل ها کته لاشه یا پورته لاشه صحیح شو دا سلیکشن پین دی د باندې څه کار کوم تاسو د ابجیکټونو انتخابول شي سیدا نو په دې سره کوم تاسو څنګه شو
هوم ټب هم پای ته ورسېد. سیدا بیا بل خبره سکو انزرټ اپ سټپ بای سټپ سٹارټ کوو.